بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. مونږه د وینډوز درس کې روان یو. پرسونلایز کې مو چې کوم دی بیکګراوند کلر او کلرز لوستی او نن لاک سکرین دی. لاک سکرین کې چې دی مونږ راځو دی ځینه پکچر کې غواړو چې دلته یو پکچر انتخاب کو لاک سکرین ته کوم چې ستاسو خوښ وي. مثال زه غواړم دا عکس ورته انتخاب کړم یا دا عکس تاسو دلته چې پریویو ښکاري یا دا عکس غواړئ یا تاسو سره کمپیوټر کې خپل عکس دی هغه راوړئ په لاک سکرین لګوئ نو بیا به براوز باندې کلیک وکړئ. کوم ځای کې کوم فولډر کې چې عکس در سره وي هغه به انتخاب کړئ. چوز پکچر به کړئ بیا به هغه عکس دلته راځي. دا په لاک سکرین تاسو ته شو کېږي. راځو ورپسې تیمز دی. کله چې تیمز ته راشئ دې ځای نه تیمز کې لومړی موږ سره دا تیمز دی وینډوز لایټ دی وینډوز ډارک دی او ګلو ده کیپچر دی او سنرایز دی فلو دی. د هر یو کې عکسونه دي. مثال زه غواړم دا انتخاب کړم. دا مې انتخاب کړ. دې کې چې دی څلور عکسونه دي دا به اوړي بدلیږي به. همدارنګه مثال دا انتخابوئ او همدارنګه فر مثال دا انتخابوئ. هر یو چې تاسو انتخاب کوئ هماغه به راځي. ګوره دا لایټ او ډارک دی. که زه غواړم دا فلو انتخابوم بیرته به وینډوز خپل حالت ته راشي. که چېرته راشي یوز کسټم تیم باندې کلیک وکړو بس خپل خوښې تیم چې دی راځي. سیف کولی هم شئ ځان سره. بیا راځو دې کې یو ډېره مهمه موضوع ده. ګورئ که تاسو فکر کړی دلته ځینې وخت په ډیسکټاپ باندې دس پي سي یا نیټورک یا ریسایکل بین یا کنټرول پینل آیکن نه وي. زیاتره وخت دا هغه وخت چې وینډوز تاسو نوی انسټال کوئ دغه آیکن یې نه وي موجود. نو تاسې به یې څنګه راوړئ؟ تاسې به تیمز ته راشئ او تیمز کې چې ډیسکټاپ آیکنز ته به راشئ. دې کې ګورئ کمپیوټر دی غواړئ دا ټیک مارک دی یوزر فایل دی نیټورک دی ریسایکل بین کنټرول پینل ټیک مارک مې لرې که اوکې کړئ اپلای کړئ. ګورئ دلته اوس هغه آیکن یې نشته. که تاسې چېرته راوړئ او غواړئ چې دلته راشي پرسونلایز ته به راشئ. پرسونلایز کې چې کوم دی تیمز ته به راشئ ډیسکټاپ آیکن ته به راشئ. دې کې به ورته کنټرول پینل نیټورک ریسایکل بین او همدارنګه چې دی کنټرول پینل دا به انتخاب کړئ اوکې کړئ. تاسې اوس وګورئ دغه آیکن یې دلته راغللی. که چېرته وغواړئ تاسې د سپي سي یا ریسایکل بین ته آیکن بدلوئ پرسونلایز ته به راشئ تیمز ته به راشئ ډیسکټاپ آیکن ته به راشئ. دې ځای مثال زه غواړم دا د سپي سي ته آیکن بدلوم. چینج آیکن باندې کلیک کوئ. دې ځای نه فرضاً زه ورته وایم چې د سپي سي ته زه دغه آیکنو نه تاسې یو آیکن خوښ کړئ کولی شئ چې مثال دا ورته راوړئ اوکې کړئ اپلای کړئ دا اوکې کړئ. اوس وګورئ زمونږ د دس پي سي آیکن چې دی څنګه شو تغییر شو. تاسو کولی شئ خپل د خوښې آیکن هم یا خپل عکس هم ورباندې لګولی شئ. خپل عکس به څنګه لګوئ؟ مثال زه راځم دې ځای نه د پرنټ سکرین په واسطه چې دی زه غواړم یو عکس واخلم یا کنټرول شفټ وینډوز اس وهئ. دې په اساس تاسو یو خاص ساحه سلیکټ کوئ دغومره او دا به تاسو سره چې دی ثبت شي. دس پي سي ته راځو او دلته چې دی رابط شو پکچرز ته سکرین شاټ ته نه دی راغلی پکې. نو دلته به چې دی موږ بیا د کنټرول شفټ وینډوز اس ووهو او یو ساحه به سلیکټ کړو. مثال زه ورته وایم چې وینډوز شفټ اس دا عمره ساحه کې زه عکس وغواړم. دا عکس باید هلته راشي. یا همدغه عکس دی دا تاسې کولی شئ انتخاب کړئ. دا به تاسې لومړی چې دی څه کې اوپن کړئ دا به تاسې اوپن ویت کړئ پینټ پروګرام کې. کله چې دلته اوپن کړ را به شئ سیف اس ته. سیف اس کې به دا بي ام پي پکچر تاسې سیف کړئ. مثال زه غواړم په ډیسکټاپ باندې هم دا سیف کوم سیف اوکې. دا مې اوکې که. اوس زه راځم دې ځای نه پرسونلایز ته تیمز ته ډیسکټاپ آیکن ته همدا کمپیوټر ته زه آیکن بدلول غواړم خو براوز ته به تاسې راشئ بیا به ډیسکټاپ ته راشئ. ډیسکټاپ کې چې تاسو سره کوم عکس دی هغه به تاسې انتخاب کړئ. موږ سره بي ام پي پکچر یو ځل به وګورو. پراپرټیز بي ام پي
BMP فایل دی او سایز یې ډېر زیات دی دا به بیرته اوپن کوم پینټ پروګرام ته د دې نه به زه لږ خاص ساحه راواخلم مثال زه غواړم فرضاً دغه ساحت چې دی دا به کرپ کړو دلته به راشو سلیکټ ایریا ته غواړم دغه ساحه سلیکټ کړم کرپ باندې کلیک کوو فایل سیف از BMP پکچر ډیسکټاپ اوکې اوس سیټنګ ته راځو ډیسکټاپ آیکن ته راځو چینج آیکن باندې کلیک کوو براوز ته راځو ډیسکټاپ ته راځو ډیسکټاپ کې به وګورو دلته آیکن په ځای به آل فایل واخلو لاندې به راشو دا ګوره سکرین شاټ 2 دی دا به اوپن کوو اوکې به یې کوو اوکې اوس تاسې وګورئ ولې دس PC ته مونږ چې دی څه وکړو هغه آیکن مو ورته تغییر کړ بیا راځو ډیسکټاپ آیکن ته او په دې کې چې دی که چېرته غواړئ چې دا خپل حالت ته بیرته راشي ریسټور ډیفالټ باندې به کلیک وکړئ یا اپلای به یې کړئ بیرته به خپل حالت ته راشي بل دی الو تیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکن که چېرته دې ته زه غواړم چې دا آیکن ورته چینجومه مثال زه راځم فرضاً دا آیکن مې ورکړو اوکې اپلای اوکې زه اوس راځم تیمز چینجوم تاسې وګورئ آیکن خو چینج دی دس PC ته او که چېرته تیمز ورته چینج کړم مثال زه غواړم دا ګلو تیمز مې چینج کړم تاسې اوس وګورئ دس PC آیکن بیرته چینج شو که چېرته وغواړئ تاسې ډیسکټاپ آیکن ته راځئ او دا آیکن دې نه چینجېږي چینج آیکن ته راځئ مثال دا آیکن مو ورکړو اوکې کوئ دې نه ټیک مارک لرې کوئ اپلای اوکې ګورئ تاسې په ډیسکټاپ باندې وګورئ آیکن اوس دا دی خو که چېرته غواړئ چې چینج نه شي نو اوس تاسې کلیک کوئ سنرایز مې کلیک کوو اوس وګورئ آیکن چینج نه شو نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ډیسکټاپ آیکن نه استفاده وکړو دا ډېر مهم آپشن دی ډیسکټاپ آیکن هیله ده چې په پوه شوي یاستئ نو ویډیو چې دی لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي مننه خوشحاله اوسئ